بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. مولوي صاحب دا دی زه یو ځل بیا ستاسو حضور ته د المکتب شاملې دپاره حاضر یم. نن مولوي صاحب څلورم سبق وایو. څلورم سبق موږ تاسې دا بټن راویلې وله چې ورته د اختر کتابن بټن وایي. دا بټن مو راویلې وه تر دغه ځایه پورې المؤلفونه پورې مو راویلې وله. نو تقریبا دا خبرې مخکې تېرې سوي هم دي او خلاص یې هم سوي. انشاءالله اسانه به هم وي، دونه مشکل به هم نه وي پکښې. د هغه څخه وروسته مولوي صاحب دا بټنه ده، دلته ورته لیکلي دي الفضله. دا بټنه مولوي صاحب دا کار درته کوي چې تاسې یو کتاب هلته په مخ ته بیا بحث را روان دي، د فضلې بحث هغه دلته پیدا کېږي مولوي صاحب. خیر دا داسې ډېر ضرورت یې نشته دی دې بټنې. د هغه څخه وروسته دا د مؤخرا بټنه ده، دا هم تقریبا دا کار درته کوي چې تاسې آخري بحث آخري کتاب څوک کوم کتلی دی او دا اوس مثال مخکې ما عالمګیري کتلې وله، نو دوی اوس هغه کتاب درته راوړي چې هغه کوم ته آخري کتلې وله. اوس مثلا دلته زه راځم یو بل کتاب ګورم آخري بیا کېږدي به هغه ما ته هغه راواړوي. مثلا دا بحر رائق ما وکتی، دا د بحر رائق ما خلاص کړي ومې کړي کې مې کوي وایي دلته راسم دې ځای ته دا مؤخرا کې به کېږي بحر رائق هم پروت دلته نه دی پروت بحر رائق. خیر خو دا ځای او کار دا کار درته کوي چې آخري بټن ته کوم کتلي کوم آخري کتاب یې کتلی هغه کار درته کوي. او بل مولوي صاحب دا التنزیلات کتاب چې دی دا کار درته کوي. د تنزیلات ځای چې دی دا کار درته کوي مولوي صاحب چې تاسې کتابونه نوي ډاونلوډوئ یا کتابونه نوي وراچوئ، یا تاسې کتابونه نوي وراچولي مثال لږ مو وراچولي لږ نوي وراچولي د نیټ څخه ډاونلوډوئ، هغه مولوي صاحب دلته کېږي. هغه طریقه دا رقم ده چې مثال دا بټن دی او دا مصورات غواړي یا که نصوص غواړي او که چیرې دلته مثال په دې طریقه باندې ته ولاړ سې نو دلته کولی شي چې کتابونه ځان ته راشبه کړي او کتابونه ځان ته نیټ څخه راواخلي. مولوي صاحب تقریبا دا بټن خلاص وله، په دې کې داسې نور مهم شیان نه وله. او بله بټنه ده مولوي صاحب دا کتاب بټنه ده، دې بټن نوم دی قرآن کریم. قرآن کریم چې مولوي صاحب داسې تاسې اوکې کوي دا ټول د قرآن کریم کار درته کوي. مثلا دا ګوره دا سورتونه دي، هر سورت چې خلاصوي هغه سورت خلاص کړه، کوم سورت چې دې خوښ دی هغه سورت خلاص کړه. او دلته بیا دا چې د هغه مثال دا قرآن کریم عبارت دی، دا ګوره دا ټول د قرآن کریم عبارت دی او په ښه شرطه فونټ کې لیکلی دی. او دا لګی دی دا چې ته چې مثال دلته دا کوم بدل کې دلته هم بدلېږي. ګوره الجزء دغني الحزب الدغني الربع فلانه الصفحات دغني او عدد د کتاب دغن دی. دا عدد د آیات دغن دی. دا د دې دغه په هکله تاسو معلومات درکوي. تا ته وایي چې سورة حجر چې دی دا په 14مه سپاره کې دی او په اول حزب کې دی، په ربع اوله کې دی او په دغه صفحه کې دی او اول جلد 404 صفحه ده. او دا چې دی او ټول دغه دی آیاتونه دی دا ټول صورت دا دغه وکیل کوي مولوي صاحب تاسې آیاتو پیره سره وړي کوم آیات چې پکار دي هغه آیات ورسې ګوره دلته مثال ما هغه آیات ووایي د هغه آیات ورغلي هغه آیات راته راواړوئ. او دا نور صورتونه دي مولوي صاحب. او دا چې دا تفاسیر دي مولوي صاحب دا ته کولی شي چې پر دې کتاب باندې پر دې صورت باندې پر دې قرآن کریم باندې یو تفسیر وګورې. دا شبکې کوي ګوره تفسیر در سره اړوي، دا تفاسیر دي در سره اړوي. او دا یې مخکې صفحه ده مخ ته ولاړ شه، دا یې شاته صفحه ده شاته ولاړ شه، دا یې اخري صفحه ده دا یې اوله صفحه ده، دغه یې اخري صفحه ده دغه یې اوله صفحه ده او دغه یې د شاته ولاړ شه، دغه یې د مخ صفحه ده چې مخ ته ولاړ شه. او پاتې شولو دا اوس ګوره د اعراب القرآن د قرآن کریم یو تفسیر دی دا دغه سوی دی. او پاتې شولو دغه شیان خو دا مخکې هم را روان دي بیا وایي دلته وایو ته کولی شي د قرآن کریم دلته ګوره یو تورې کاپي کې دا کاپي یې کړه دا مثال سلیکټ کړه دا په دې باندې کاپي کولی شي لیکلي دي ورته نسخ مع العضوه نسخه مع العضوه دا معنی چې دا کتاب سره د نوم سره د صفحې سره د جلد ټوله وړي هلته. او دغه بیا که دغه مثال کټو کاپي کې مثال کنټرول سی او کنټرول وی کې کنټرول سی کې او هغه بیا خالد دغه کتاب سره د نور عبارتونه ور سره وړي خالي کتاب خالي عبارت وړي کتاب جلد صفحه نه ور سره وړي مولوي صاحب.
او دغه بټن بیا دا کار درته کوي دا اعراب ورکړه اعراب ختم کړه دا ګوره د اعراب دپاره کار درته کوي او دا بټن چې د کتاب په هکله معلومات درکوي دا اعراب قرآن څنګه کتاب دی او ګوره دا چې د مثال اعداد د چا دی جوړ کړی چا دی او ناشر څوک دی ګوره دا کتاب اوله صفحه در ښکاره کړله چې کتاب اوله صفحه دغه رقم ده او د دې ټول معلومات یې درکړي چې دا څنګه معلومات دی او څنګه کیسه ده څنګه چیرې لیکل شوی دی او کله لیکل شوی دی چا لیکل کړی دی ټول معلومات درکوي مولوي صاحب او دغه څخه وروسته مولوي صاحب په دې ځای کې داسې بټن نشته دي نورې او دا بټن دا کار درته کوي مولوي صاحب چې ته غواړې چې دا کتاب د بابو په ترتیب باندې جوړ کړي ګوره داسې ووایه ټول د کتاب ټول فهرست جوړ شولو او خپل ترتیب یې جوړ شولو لکه دا نور کتابونه چې موږ خلاص کړو مثال فلاني صورت یو فلاني صورت یو فلاني صورت یې ګوره داسې دغه خپل عنوانونه جوړ شوي دي په هغه ترتیب باندې جوړېږي مولوي صاحب او دا بټن بیا ورته دا کار درته کوي دا کار درته کوي چې دا هغه دې هم پرته وي او د قرآن کریم فهرست هم پروت وي د کتاب د خپل مستقل بل فهرست جوړ شي چې دا اعراب قرآن دی او دا بیا دا کار درته کوي مولوي صاحب او د هغه څخه وروسته مولوي صاحب بیا دا بټن مو وویله او دلته کولی شي چې په ثابتي کې یو توری ورکړي پکې سرچ یې کړي او دا بټن ووایه د خپل سرچ درته کوي ګوره سرچ یې درته راواړوي په دې کې نوم ورته ولیکه دا دغه وکیه خپله درته وکړي ګوره دا توری ورکړمه دې ورته راته راوړي ګوره دلته راته راواړوي 3 ځایه 4 ځایه راته راواړوي ګوره دا دی دا ځای سلو دا ځای سلو 3 ځایه 4 ځایه پیدا کړي دي نو تاسو کولی شئ چې په دې طریقه باندې دا بټن هم استعمال کړئ او نور چې کوم په دې کې چې کوم شیان دي هغه مخکې روان سبق وایو خپل ترتیب دی دغه او خپل ترتیب باندې به وویل شي انشاءالله او په دې بټن کې مولوي صاحب داسې نور داسې مهم اشیاء او داسې مهم شیان چې تاسو نه زده سوي یا نه زده کېږي نه به انشاءالله